الرحمن الرحیم د لسم ټولګي د ریاضي مضمون 21م درس په نننۍ ویډیو کې تشریح کوو. په تېرو درسو کې مو د پولینومونو ضرب شروع کړی و. د مونوم ضرب په مونوم کې مو ولوستو او زده مو کړل چې څنګه یو مونوم په بل مونوم کې ضربولی شو. همدارنګه د مونوم ضرب په پولینوم کې او د پولینوم ضرب په پولینوم کې ومو ویل چې لومړی علامې ضربوو، بیا ضریبونه او بیا متحولین. نو په ننني درس کې د څلورم مثال څخه شروع کوو. وګورئ لاندې افادې د A مکعب جمع B مکعب او A مکعب منفي B مکعب مطابقتونو په مرسته ضرب کړئ. مخکې د دونه چې د مثال حل ته راشم، دوه مطابقتونه موږ لرو چې مطابقتونه مو په نن ټولګي کې تر یوې اندازې لوستي دي. دغه A مکعب جمع B مکعب او A مکعب منفي B مکعب مطابقتونه چې کوم دي د دې انکشاف مو باید زده وي. وروسته د هغه نه کولی شو چې دغه مثال موږ په ډېره اسانۍ سره حل کړو. ورته وګورئ A مکعب جمع B مکعب مساوي کیږي. مطابقتونه په حقیقت کې فرمولونه دي، ریاضیکي فرمولونه دي، یعنې دا فرمولونه موږ باید زده کړو. صحیح ده، انکشاف یې باید زده کړو. A مکعب جمع B مکعب مساوي دی A جمع B دوه قوسو باندې ویشل کیږي، یو A جمع B قوس، بل A مربع منفي AB جمع B مربع. دغه د مطابقت انکشاف شو. A مکعب جمع B مکعب مساوي کیږي A مثبت B یو قوس، بیا A مربع منفي AB مثبت B مربع، دا بل قوس. او د بل مطابقت A مکعب منفي B مکعب، یعنې که علامه منفي وي بیا په لږ څه توپیر سره کیږي. ورته وګورئ اول قوس A منفي B، دوم قوس، د دوم قوس ټوله علامې مثبت دي، AB مثبت B مربع. نو دغه مطابقتونه باید په یاد مو وي تر څو وکولی شو دغه څلورم مثال حل کړی شو او همدارنګه په راتلونکي درسو کې مو هم په کار راځي. ښه نو څلورم مثال حل کوو د دغه مطابقتو په مرسته باندې. دلته یو څه افادې راکړي، د ضربوو. A جز ته متوجه شئ. په A جز کې د یو پولینوم دی چې راکړی دی، دغه بل پولینوم دی. په حقیقت کې دوه قوسونه دي. موږ دا د A مکعب مثبت B مکعب د مطابقت په مرسته حل کولی شو. ورته وګورئ څنګه. موږ د A مکعب مثبت B مکعب د مطابقت په انکشاف کې وویل چې د دوه قوسو څخه جوړ دی. یو A مثبت B وه، دوهم قوس A مربع منفي AB مثبت B مربع. نو دلته هم وګورئ تیار دوه قوسو ته برابر دی، فقط لومړی قوس تیار دا داسې فکر وکړئ چې دغه A وي x په توان د M، او دا داسې فکر وکړئ چې B وي، دا y په توان د N داسې فکر وکړئ لکه چې B وي. او دغه دوهم قوس دی. بیا په د دوهم قوس کې فقط لږ تغییرات راځي تر څو دغه شکل یې د هغه پولینوم د مطابقت د انکشاف سره یو شانته شي. ګورئ دلته لومړی قوس خپله لیکم، دغه قوس x په توان د M مثبت y په توان د N. دغه دوهم قوس چې دی دا په یو لوی قوس کې نیسو او واړه قوسونه هم لیکو، یعنې داسې یو شکل ته جوړوو چې A مربع شي. دلته وګورئ د A په ځای x په توان د M دی په حقیقت کې. A مربع بیا A ضرب د B بیا B مربع. نو دغه شکل ته چې جوړ شو، یعنې په داسې شکل سره هم جوړ کړو چې دغه مطابقت د انکشاف سره یو شانته وي. یعنې دغلته ګورئ x په توان د M کل مربع دی. څنګه ولیکل؟ دلته وګورئ x په توان د 2M دی. موږ لرو چې دا داسې لیکای شو چې x په توان د M کل مربع، چې دلته M او 2 بیرته څه ضربېږي 2M کېږي. نو فقط په شکل کې تغییر راغی. ښه نو دا د پولینوم د مطابقت د انکشاف سره یې شکل یو شانته شو. نو د ده په ځای اوس کولی شو چې د دغه ټول په ځای مطابقت ولیکو. A مکعب مثبت B مکعب. دلته د A په ځای x په توان د M دی، د B په ځای y په توان د N دی. نو A مکعب یعنې x په توان د M کل مکعب دغه دی،
جمع بی مکعب یعنی وای په توندې ان کل مکعب. چې دا بیا لږ نور هم ساده کوای شو، هغه داسې چې دغه ام ضرب د 3 کېږي، ان ضرب د 3 کېږي، نو اکس په توندې 3 ام جمع وای په توندې 3 ان، چې دغه یې آخري ځواب شو. ښه، اوس راځو دوهمې پوښتنې ته. دلته بیا هم په حقیقت کې 3 پولینومونه راکړل دي. وي دا 3 پولینومونه سره ضرب کړئ، کار واخلئ د دغه مطابقت څخه. ا مکعب منفي بي مکعب ورته وګورئ، او همدارنګه د ا مکعب مثبت بي مکعب څخه هم په دې مثال کې کار اخلو. ورته وګورئ دا تیار په دوه قوسونه راکړل شوي دي. داسې فکر وکړئ چې دلته دغه جذر د اکس په حقیقت کې ا ده، ا منفي بي، ا مثبت بي، دلته بیا ا مثبت ای بي مثبت وای، ښه مثبت بي. دلته وګورئ دغه قوسونه فقط ځایونه یې تغییر کړي. په ضرب کې موږ تبدیلي خاصیت لرو. دغه لومړی قوس چې 3 عناصر لري دا د دې د څنګه لیکم تر څو دغه مطابقت ته برابر شي، او دغه قوس د دې تر څنګ لیکم تر څو د ا مکعب مثبت بي مکعب مطابقت ته برابر شي. نو اوس وګورئ فقط دغه ځایونه یې تبدیلوو. لومړی قوس خپله لیکم، او دغه قوس چې ورسره برابر دی دا یې د څنګه لیکم. بیا دوهم قوس لیکم، دا دی، او دغه چې ورسره سم راځي دغه هم د څنګه لیکم. د څنګه مو فقط ولیکل. په ظرف کې موږ تبدیلي خاصیت لرو، یعنی که 3 یا 4 عددونه یا قوسونه یا پولینومونه وي چې هغه څه ضربوو، نو موږ کولی شو چې ځایونه یې تبدیل کړو. ښه، دلته مو ځایونه په دغه خاطر تبدیل کړل چې فقط د دغه مطابقت عمومي شکل ته یې برابر کړو. ښه، نو اوس د مطابقت عمومي شکل ته برابر شو. وګورئ جذر د اکس منفي جذر د وای، دغلته په حقیقت کې جذر د اکس مربع دی. صحیح ده، موږ ا مربع لرو په مطابقت کې، خو دغه مربع د جذر د درجې څخه خلاصیږي، نو جذر ایسته کېږي، پاتې کېږي څه شی؟ تنها اکس. او دلته هم داسې. ښه، نو اکس مثبت جذر د اکس وای مثبت وای، او دلته هم په همدې رقم دغه دوه قوسونه په حقیقت کې د دغه مطابقت شکل لري. نو لیکو چې ا مکعب منفي بي مکعب، دلته د ا په ځای جذر د اکس دی، د بي په ځای جذر د وای دی، نو جذر د اکس مکعب منفي جذر د وای مکعب دغه دی. او دغه دوم قوس ته که متوجه شو، دغه د دوم مطابقت ا مکعب منفي بي مکعب د شکل سره یو شانته دی. نو د دې په ځای لیکو چې ا مکعب یعنی جذر د اکس کل مکعب مثبت جذر د وای کل مکعب. اوس دلته د یو بل مطابقت څخه کار اخیستل کېږي چې هغه مطابقت هم باید تاسو زده وي. هغه مطابقت په داسې شکل سره دی چې که موږ ولرو چې ا مربع منفي بي مربع، دا د دې انکشاف په داسې شکل سره دی چې ا منفي بي یا ا مثبت بي ضرب د ا منفي بي، دا یې انکشاف دی. نو له دغه مطابقت څخه په کار اخیستنې سره دغه پولینومونه چې دلته په لاس راغلل، دغه غونډ موږ کولی شو چې ساده کړو. دلته که وګورئ په حقیقت کې که دغه ټول موږ د ا په حیث حساب کړو او دغه ټول د بي په حیث ا منفي بي ا مثبت بي داسې یو شکل لري، نو دا کېږي ا مربع منفي بي مربع. نو ا مربع منفي بي مربع، دلته د ا په ځای جذر د اکس مکعب دی، د بي په ځای جذر د وای کل مکعب دی. نو جذر د اکس کل مکعب جذر د اکس مکعب کل مربع تنها د ا په ځای جذر د اکس مکعب دی. نو ا مربع خپل لیک صحیح ده، او د بي په ځای جذر د وای کل مکعب دی، دا خپل لیکو او د مربع هم ورکو، یعنی ا مربع شو په حقیقت کې منفي بي مربع. دغه شکل ځان ته ونیو. اوس لږ څه نور هم ساده کوو. په څه شکل ورته وګورئ. موږ په توانو کې ویلی دي چې
موږ کولی شو یو جذر، یو عدد چې د جذر لاندې وي هغه د توان شکل ته هم واړوو. توان شکل ته مو داسې اړوو چې د دغه عدد یا د مجذور توان څو دی؟ 1 او د جذر درجه څو ده؟ 2. نو دا مجذور مو خپله لیکلو، د مجذور توان مو په صورت کې لیکه، د مجذور وای د جذر درجه مو په مخرج کې لیکله. نو جذر د x په حقیقت کې مساوي دی د x په توان د 1/2 سره. نو اوس دغه هم داسې د توان شکل ته اړوو. ورته وګورئ x په توان دی د جذر درجه چې ده د جذر درجه 2 ده او د مجذور توان 3 دی. نو دا لیکو x په توان دی 2/3 کل مربع. وبخښئ x په توان دی 3/2 کیږي کل مربع. بیا دلته y په توان دی 3/2 د مجذور توان په صورت کې لیکو او د جذر درجه په مخرج کې لیکو. ښه کل مربع. دلته اوس وګورئ دغه توان له دغه توان سره ضربیږي. نو چې داسې ضرب کړو دغه دوه په حقیقت کې د دې دوو سره اختصار کیږي او دغه دوه هم له دې دوو سره. نو څه شی چې موږ ته په لاس راځي x مکعب منفي y مکعب. دلته هم وګورئ x مکعب منفي y مکعب. په حقیقت کې دلته مقصد د پولینومونو ضرب و، خو د مطابقتو څخه هم ګټه کې اخیستل شوې وه. دلته وګورئ یو نوټ یې ورکړی وي، په یاد ولرئ چې که پی کیو او آر پولینومونه وي د دو پولینومو په ضرب کې تبدیلي خاصیت شته. یعنی تبدیلي خاصیت په دې معنی چې که پی ضرب د کیو سره وي ځایونه یې تبدیلوی شي، یعنی اول کیو ضرب د پی هم لیکلی شي. او همداسې اتحادي خاصیت هم پکې شته دی. اتحادي خاصیت په دې معنی چې که 3 پولینومونه درکړل شوي وي د ضرب په حالت کې، ته کولی شي چې 2 لومړني ضرب کې بیا د دریم سره ضرب کې، یا دغه 2 وروستني ضرب کې بیا یې د دریم پولینوم سره ضرب کې. فعالیت ته متوجه شئ. موږ ته 2 پولینومونه راکړي وي که پی ایکس مساوي کیږي 2x مربع منفي x منفي یو وي او کیو ایکس مساوي وي 4x منفي 8. د ضرب تبدیلي او اتحادي خاصیتونه پکې وڅېړئ. ښه څنګه یې څېړلی شو؟ تاسو ښه متوجه واوسئ. یعنې یو پی ضرب د کیو سره کومه، د پی پولینوم د کیو له پولینوم سره ضربوم، بیا یې ځایونه تبدیلوم، نو د دواړو نتیجه چې کومه ده نتیجه به یې یو شانته راشي. تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. موږ ته یې د پی ایکس پولینوم راکړی دی، وی پی ایکس مساوي کیږي 2x مربع منفي x منفي 1 او د کیو ایکس پولینوم یې راکړی دی 4x منفي 8. دلته تاسو ورته وګورئ، تاسو لیدلی شئ. موږ څه کوو؟ تبدیلي خاصیت چې پکې څېړو، په تبدیلي خاصیت کې لیکو چې اول کیو ایکس ضربوو د پی ایکس دا مساوي دی د پی ایکس ضرب د کیو ایکس، ځایونه یې تبدیل شول. فقط موږ دا اوس ورته ثابتوو. ورته وګورئ څنګه یې ثابتولی شو. لیکم پی ایکس چې 2x مربع منفي x منفي 1 دی ضرب دی کیو ایکس چې 4x منفي 8 دی، دا مساوي دی ځایونه یې چې تبدیل کم، ځایونه یې تبدیل کم بیا ضرب کم، نو نتیجه یې مساوي راځي. ښه نو لیکم چې 4x منفي 8 4x منفي 8 ضرب د 2x مربع منفي x منفي 1. ښه وګورئ چې د دواړو طرفونو حاصل یو شانته راځي که نه. د پولینومونو ضرب دی، ورته وګورئ 2x مربع ضرب د 4x کیږي 8x مکعب، 2x مربع ضرب د منفي 8 کیږي منفي 14x مربع. اوس دغه x ضربو پکې، منفي ضرب د مثبت منفي x ضرب د 4x کیږي 4x مربع
او منفي x ضرب د منفي اته کیږي مثبت اته x. اوس یو پکې ضربو، منفي ضرب د مثبت منفي یو ضرب د څلور x څلور x، منفي ضرب د منفي مثبت یو ضرب د اته کیږي اته. دا باید مساوي شي د بل طرف سره. د بل طرف کې هم ضربو، ورته وګورئ دغه څلور x لومړی رااخلم په 2x مربع کې ضربم، بیا په x کې ضربم، بیا په یوه کې ضربم. څلور x ضرب د 2x مربع کیږي اته x مکعب، بیا څلور x ضرب د منفي x کیږي منفي څلور x مربع، بیا څلور x ضرب د منفي یو کیږي منفي څلور x. اوس راځو منفي اته ضربو د ده دوم قوس په ټولو عناصرو کې یا په ټولو حدونو کې. منفي اته ضرب د مثبت 2x مربع کیږي منفي شپاړلس x مربع، منفي اته ضرب د منفي x کیږي مثبت اته x، او منفي اته ضرب د منفي یو کیږي مثبت اته. ښه، اوس دواړه طرفونه ساده کوم. ګورئ دغه یو طرف دی د مساواتو، بیا مساوي علامه ده، بیا د بل طرف دلته ځای نشو نو ما ځکه د لاندې ولیکه. ښه، اوس دواړه طرفونه ساده کوم، یعنی مشابه حدونه کوي، هغه مشابه حدونه جمع او تفریق کوم. ورته وګورئ دلته که موږ وګورو شپاړلس، دغه اته x مکعب مشابه بل حد نه لري، نو اته x مکعب خپله لیکم. دغه شپاړلس x مربع او منفي څلور x مربع د دواړو علامې منفي دي، جمع کیږي، نو لیکم منفي شل x مربع. دلته وګورئ مثبت اته x منفي څلور x کیږي مثبت څلور x، او مثبت اته هم خپله دا ساده شو، ته دو نور نه ساده کیږي. ورته وګورئ د بل طرف هم ساده کوم، دا به په سور رنګ ولیکو، دغه طرف مشابه حدونه هماغسې پکې جمع کوم. ورته وګورئ اته x مکعب اته x مکعب خپله لیکم ځکه بل مشابه حد نشته چې یا جمع یا ورسره تفریق کو. منفي څلور x مربع منفي شپاړلس x مربع علامې هم علامه دي، جمع کیږي، د علامو څخه یوه علامه لیکم، جمع کم یې شل x مربع. منفي څلور x مثبت اته x کیږي مثبت څلور x او مثبت اته. وګورئ دواړه طرفونه یو شانته راغلل، یعنی دواړه طرفه مساوي شول، نو دا ثابت شول چې په ضرب کې د پولیمونومونو په ضرب کې تبدیلي خاصیت شتون لري. اته x مکعب اته x مکعب منفي شل x مربع منفي شل x مربع مثبت څلور x مثبت څلور x مثبت اته او مثبت اته. دلته ښودلی چې اتحادي خاصیت هم پکې وڅېړئ. اتحادي خاصیت په دوه پولینومو کې نه څېړل کیږي، اتحادي خاصیت ته باید درې پولینومونه وي. په دې رقم ته پی کیو آر، دلته هم یو پی پولینوم دی، یو کیو، یو بل باید آر پولینوم هم شتون ولري چې دلته یې موږ ته نه دی راکړی. خو ډېر اسانه دی، تاسو کولی شئ چې په خپله یو پولینوم له ځانه ولیکئ. مثلا د آر پولینوم که زه درکړم، د آر ایکس پولینوم که موږ ولیکو، آر ایکس مساوي کیږي مثلا 15x مکعب منفي 2x مربع مثبت 8x منفي 2. دا د rx پولینوم په نظر کې ونیسئ، د px پولینوم qx پولینوم تاسو اتحادي خاصیت پکې وڅېړئ، یعنې دغسې یې ضرب کئ. دا داسې فکر وکړئ لکه دا چې یو فرمول درکړل شوی وي، په دغه شکل ته ضرب کئ. وګورئ چې دواړو طرفونو نتیجه یو شانته راځي که نه. زه مطمئن یم چې حتما یې نتیجه یو شانته راځي، لکه څنګه چې په تبدیلي خاصیت کې راغله. وګورئ په لاندې جدول کې هندسي شکلونو مساحت پیدا کړئ. دلته تیار حل شوی دی. دا هندسي شکلونه یې راکړي، مثلا مستطیل دی، بیا یې اوږدوالی یې راکړی، سور یې راکړی، ورسره تاسو یې مساحت پیدا کړئ. د مستطیل مساحت موږ پوهېږو چې اوږدوالی چې ضرب د سور کو نو د مستطیل مساحت په لاس راځي. د مستطیل مساحت دلته وګورئ، اوږدوالی یې راکړی n مثبت 15، سور یې راکړی n منفي 4. نو که موږ سور ضرب د اوږدوالي کو د مستطیل مساحت په لاس راځي، n منفي 4 به ضرب د n مثبت 15 کو. ورته وګورئ n منفي 4 ضرب د n مثبت 15. ښه، ضربه مې ورته وګورئ n منفي 4 ضرب د n مثبت 15.
مساوي کیږي n ضرب د n مربع n ضرب د 15 مثبت 15 n منفي 4 ضرب د n منفي 4 n او منفي 4 ضرب د مثبت 15 مثبت 0. لږ ساده کوو n مربع خپله لیکم مثبت 15 n منفي 4 n کیږي مثبت 1 n او مثبت 0. n مربع مثبت n مثبت 0 n مربع مثبت n مثبت 0 نه بلکې منفي 0 ځکه دلته منفي 4 ضرب د مثبت 15 کیږي منفي 0. ښه نو دغه دې موږ ته په لاس راکړ. همداسې دا نور هم کولی شو په لاس راوړو. دلته وګورئ بیا هم مستطیل دی هندسي شکل اوږدوالی موږ ته راکړی سوری راکړی. تاسو ضرب کې وګورئ چې دا په لاس راوړی شئ که نشئ راوړی. همداسې مثلث کړی په مثلث کې قاعده راکړې بیا لوړوالی راکړی. ضرب کې وګورئ چې دا په لاس راکولی شي که نه. په مربع کې ګورئ مربع دا هندسي شکلونو څخه تاسو زه مطمئن یم چې بلد یئ او دغه مساحت و محیط هم د دغه هندسي شکلو د څلورم ټولګي په ریاضي کې شتون لري. نو دا باید تاسو زده وي. په مستطیل کې موږ سور ضرب د اوږدوالي کوو، په مثلث کې قاعده ضرب د لوړوالي، په مربع کې هم هغه لوړوالی یعنې دوې زولې سره ضربوو. حقیقت کې مربع څلور واړه زولې سره مساوي وي نو دوې زولې چې سره ضرب کړو یعنې په حقیقت کې هغه لوړوالی یا داسې ویلی شو چې سور اوږدوالی سره ضرب کړو بیا هم همغه مساحت په لاس راځي. په دایره کې د دایرې لپاره موږ فرمول لرو پای آر مربع. دا د دایرې د مساحت فرمول دی. تاسو د آر په ځای دغه شعاع وضع کوئ. دلته آر شعاع ده نو دا وضع کوئ ضرب تقسیمې کوئ وګورئ چې دا قیمت په لاس راوړلی شئ او که نه. ښه او فعالیت ته که هم راشو دوه قوسونه یې موږ ته راکړي دي چې په حقیقت کې دوه پولینومونه دي. وي دا یو د بل څه ضرب کوئ. نو وګورئ تاسو دا ضرب کوئ له خپله ځانه سره تاسو ته به معلوم شي چې آیا ستاسو د ضرب د پولینومونو ضرب هم صحیح زده شوی دی او که نه. که بیا څه مشکل وکړي زه مو په خدمت کې یم. کولی شئ چې له ما سره په اړیکه کې شئ نو زه به درته حل کړم بیا هغه مشکل به حل کړم انشاءالله. نو هیله ده چې درسونه ګټور تمام شي. که تاسو فکر کوئ چې درسونه په رښتیا هم ګټور دي نو له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې برخمن شي. او که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی هغه هم سبسکرایب کړئ او کوشش وکړئ یو څه اندازه ویډیو په آنلاین ډول وګورئ تر څو موږ وکولی شو د یوټیوب حمایت ترلاسه او دغه درسونه په لا ښه توګه تاسو ته وړاندې کړو. تر آینده درس پورې مو الله سبحانه وتعالی سپارم.